د عبدالرحمن بابا د سبک پیروان یونس خیبری. یونس خان خیبری د پښتو له خوږو ژبو کلاسیکو شاعرانو څخه و. د رحمان بابا مستقیم شاګرد زده کوونکی و. یونس خان خیبری په خټه موسی خیل و او پلار یې نور محمد خان نومیده. د کسي غره څخه د بابړو سره راغلی و او په خیبر کې اوسېده. د موسی خیلو په اړه پوهان عبدالحی حبیبي وایي چې موسی خیل له اره اصلا د سلیمان د غره په سویلي لمن د ګوب ژوب په ختیځ خوا کې اوسي او دغه موسی خیل له کاکړو یوه پښه ده. د یونس خان خیبری د مینې په نړۍ کې یوازې د مجازي عشق جلوې او کرشمې نه وینو، بلکې د حقیقي عشق او عرفان نور او تجلی پکې زیاته ځلیږي او د دیني مسایلو او ښو اخلاقو د پاللو او روزلو لپاره هم اغیزناک درسونه لري. یونس خان خیبری د زوکړې کال 1100 هجري قمري یا 1099 هجري قمري کال ګڼل شوی. د یونس خان دیوان په 1455 شمسي یا 1900 عیسوي کال د افغانستان د جمهوریت ارګ د کتابتون له خطي نسخې څخه د څرګندوي خدمتګار په زیار چاپ شوی دی. په دغه دیوان کې د یونس خان 40 معماوي راغلي دي چې زیاتره شمیر یې د محمدي په دستخط د خطي نسخې پر حاشیو حل شوي دي. د یونس یو کمال دا دی چې د معماو په ویلو کې خاص مهارت لري. ځینې ادبپوهان عقیده لري چې د رحمان بابا داسې شاګرد دی چې په خپلو رنګینو الفاظ او اشعارو سره یې کله کله هنري معیار تر استاد هم اړوي او د یو شعر نمونه یې دا ده: په کنار د لبو خال د دلبر ناست دی، که بلال په کناره د کوثر ناست دی، چې یونس د دلبرانو ثناګوی شه، د زبان په تیغ مې ځکه جوهر ناست دی. په دیوان کې زیاتره غزلې راغلي خو مخمس معشر او د پښتو د ولسي شاعرۍ په اوازونو برابر اشعار هم پکې شته. د ده په دیوان کې عشقي، اخلاقي، تربیه‌ایي، اجتماعي، دیني اشعار شته. د خپل استاد رحمان بابا مرثیه هم ډیره سوزناکه ویلې ده چې پیدا له اشنایۍ سره هجران شه، ځکه داغ مې په خاطر باندې ارمان شه. انجمن د خو یارانو نوبهار دی، جدایي ور باندې پیرو که خزان شه. په پښتو شعر حسن نامه یوره چې خبر یې په اشعار ایران توران شه. پر لذت شعر بسوب کاندي یو نسته چې په مرګ ورځینې خاموش عبدالرحمن شه. یونس اشعار له صنایعو او بدایعو ډک دي. اکثره بدیعي صنایع په دیوان کې لیدل کیږي لکه ارسال المثل، تقسیم، حسن تعلیل، لف و نشر، تقبل، تضمین او نور.